یوه ډېره جالبه خبره عمر رضی الله عنه کړې ده. داسې خبره د انسان زړه مطمئن کړي. هغه وایي که چېرته زما د یوه کار نتیجه مثبته یو که منفي، زه په کیسه کې هم نه یم. پوښتنه ترې وشوه چې ولې؟ ځکه چې زه نه پوهېږم چې په دغې نتیجه کې زما خیر دی چې هغه زما خوښېږي، او که په هغه نتیجه کې زما خیر دی چې زما نه خوښېږي. څومره مطمئن زړه. داسې انسانان چې په ځمکه ګرځي خو روح یې په اسمان کې دی. په الله پاک باندې څومره نیک ګمان. وایي په دې نه پوهېږم چې خیر کې زما ګټه ده او که شر کې زما ګټه ده. یعنې هر څه د الله فیصله کې دي. کله چې ته په الله مطمئن او د الله په تدبیر باندې له زړه ایمان لري او پوهېږي چې الله ښه تدبیر نیونکی دی، بیا نو د نتیجې تشویش ولې لري؟ کیدای شي په دغه منفي نتیجه کې د خیر، کیدای شي په مثبته کې. موږ باید خپل ایمانونه دغسې مطمئن کړو. ځانونه خپل ایمانونه باید دغسې کړو چې لکه عمر رضی الله عنه. کیدای شي دا ممکنه ده. یوازې حسن الظن بالله دی. په الله پاک باندې نیک ګمان کول دي. کوم غټ دغه نه دی. ځان په دې قانع کول چې زما دپاره الله پاک ښه فیصله کوي. که منفي نتیجه لاسته راځي که مثبته، تر شاید الله پاک حکمت شته. ته خپل کوششونه جاري ساته. مه غورځېږه یو ځل چې وغورځېدې نتیجه دې منفي وه، بیا ناست یې وویلا کې الله نه خلکو ته شکایت کې، بلکې الله ته کښېنه ورته وایه زه په دې مطمئن یم چې دغه نتیجه چې تا ماته راکړې زما پکې خیر دی، ځکه ته په ما باندې مهربان یې. زما له ځان نه په ما ډېر مهربان یې. زما له مور نه په ما ډېر مهربان یې. ځکه زما د چارو پایلې ما ته مهمې نه دي، که منفي که مثبتې.